سنت به ته په هغه وخت کې پرېږدې که تا ته دغسې یو مشکلات جوړ وه چې ملګري نه راته درېږي راڅځي، ما ته دا مشکلات جوړ دي، موټر نه راته درېږي راڅځي. موټروانان و امیان خلک یې اوس په دې خبرو اموخته کړي دي. موږ په سفر باندې روان یو، پېښور ته ځو، ملایان یو ګرده 14 یا 14 کسان غالبا که 18 نفر وو، دونه ملایان یو، ټول ملایان یو. موټر مو کرایه کړی دی، پر لارې روان یو، یو مسجد ته ودرېدلو، لمانځه ته موږ سنت کوو، هغه موټروان رنونه راکړي. زه چې راووتلم ما ته وایي ملا صاحب ته ولې سنت کوئ، په سفر کې سنت کېږي؟ مال امي سړی خپل موټر چلوه، د ملایانو په کارو کار مه لره. ته موټروان سړی د پاکستان کور په دا خراب دی، موټروان هم فتواوې درکوي، موټروان هم د دین مسایل ما ته بیانوي. شرم نه لرې؟ 18 ملایان سره ملګري دي، شیخان علما، غټ مشران علما، ته نه شرمېږې موټروان یې ته د علماو ته اوس ورښیې، سنت طریقې اوس تا وپېژندلې، ته ما ته راښیې. یو څه مې خښه مو خوش که ورته وکړله بس ارام مې کړي. اوس یې موټروانان هم په دې شان اموخته کړي دي چې په سفر کې به سنت نه کوي، په سفر کې سنت نه کول وایي سنت دي، خلکو ته یې دا په ذهن ورکړي دي. وروره سنت به کوې، په سفر کې که موټر نه در ستلی ته به سنت کوې، که د غلو وهم نه و ته به سنت کوې، که ملګري درته انتظار و ته به سنت کوې. ښه ناستې پر هوټل باندې پر چایو باندې اخته یي، په ډوډۍ باندې اخته یي، سنت لمونځ نه کوي، بستره یې راخسته ده، په خلکو پسې وایي زه خلکو ته د دین غم اخستی یم، خلکو ته دین ورښیم، ته ما ته دین راښیې او خپله سنت طریقه نه پر ځای کوې. یوه بله خبره یاد ولرئ، دا خو لا پرېږده، د دې بیان مقصد او خلاصه مې هم دا وه. تېره ورځ دلته یو ملګري د دې کلي راته رالی، پر دې شی غوښتنه راسه وکړله چې زموږ سره په سفر کې دا زموږ ستاسو د کلي ملګري دي، د دغه محلې ځوانان دي، دا زموږ ستاسو په سفر کې زموږ سره ملګري سنت نه کوي. لمانځه وخت چې راسي ارامه ارامي ده، هېڅ شی نسته، خپل موټر را سره دی، خپل ملګري یو، موټر راته درېږي، ښه پر ارامه ناست یو، په سفر کې روانې، سنت نه کوي. ولې سنت نه کوي؟ ملګری وایي زه پوښتنه ځینې وکړم چې سنت ولې نه کوي؟ ویلي وایي په سفر کې سنت نه کول سنت دی، سنت او په سفر کې نه کوي. چې په سفر روان سولې بیا سنت نسته، بیا به فرض وي، که چیرې سنت وایي نو خو فرض به مو پوره کولی. ګوره د شیطاني لارې ورته ښیي، دا ولې ورته ښیي؟ ته خو کامیابي د نبی علیه السلام په سنت طریقو کې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ترمذي شریف حدیث دی، اوس به یې زه درته ووایم. صحابي مبارک وایي د نبی علیه السلام سره مې 18 سفره کړي دي، په 18 سفرو کې ما نبی علیه السلام نه دی لیدلی چې سنت یې پرېښول. نبی علیه السلام په سفر کې سنت کول، دی په سفر کې خلکو ته وایي سنت مه کوه، او را روان دی بستره یې راخستې ده، ما ته وایي زه تبلیغ کوم، زه خلکو ته دین ښیم، زه د دین غم اخستی یم. ته قسم دی که د دین غم اخستی یې، ته یو خپل ځان ته یو خپل گیم دی روان کړی دی، ته د اسلام خلاف کارونه کوې، ستا دغه عمل د دین خلاف دی، ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو دشمني کوې، ستا دغه عمل د سنتو په مقابله کې روان دی، ته د سنتو تخریب کوې، ته سنت ختموې، ته د نبی علیه السلام د سنتو سره دشمني دی روانه کړې ده. اوس ځان ته وایي زه د سنتو اتباع کوم، بستره یې را په شا کړې ده، امي سړی دی، خلکو ته وایي کامیابي د نبي علیه السلام په سنتو کې ده، زه د دین غم اخستی یم. ای سړی ته امي سړی، زه د خدای لپاره تا ته وایم، زه ستا ځان ورور بولم، تا د ځان ورور بولم، د سنتو مقابله مه کوه، د دین خبره خلکو ته وکړه خو د سنتو مقابله مه کوه، دین خلکو ته وښیه خو د سنتو مخالفت مه کوه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی علیه السلام په سفر کې سنت کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په سفر کې رواتب او غیر رواتب دواړه کړي دي. علما اختلاف پر دې باندې نه لري چې افضل یې کول دي که نه کول دي. علماو کې که لږ ډېر اختلاف په رخصت او په عزیمت کې دي چې رخصت سته که نسته، پر دې باندې اتفاق دی. امام ترمذي رحمه الله اجماع پر دا باندې نقل کوي چې پر دا اجماع د امت ته چې په سفر کې سنت کول ثواب لري، سنت وکړه، په سفر کې پرېږده یې مه. ته ولې خلکو ته وایې چې په سفر کې سنت مه کوه؟ هر مولا ته یې غوږ نیولی دی، بس اوس خو د دې فیسبوک دور دی، فیسبوکیان خلک سوله، هر سړي فیسبوک مخ ته نیولی دی، که مولا ګوري نه چې ستا د مذهب سړی یې که بې مذهبه یې، وابه یې که سني اهل سنت یې. خو موږ تاسو په دې معاشره کې دغسې ملایان لرو چې موږ تاسې کافران او مشرکان بولي. دي ملایان
زموږ ته پلرونه کافرانو مشرکان بولي، زموږ تاسو زړه لار و دین د کفر او د شرک لار بولي، دا زوړ دین ته د اسلام نوم نه ورکوي دی ملایان. ته خو یو څه فکر کوه، ما تاسو ته مکرر وارونه ویلي دي، هر هغه څوک چې داسې خبرې درته راوړي چې زموږ تاسو د پخواني اسلافو د لارې خلاف وي، دا لارې مه منئ، دا مو د آخرت د خطا کېدو لارې دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو باندې ته هیڅکله نه ناکامه کېږې، هیڅکله داسې نشي کېدلی چې سنت طریقه باندې یو سړی د خدای نه کره دوزخ ته ولاړ شي. په سنت طریقه کې د نبی علیه السلام کامیابي ده، ته به جنت ته ځې. د رسول الله صلی سنت پر ځای کوي، په سفر کې سنت کوي. زموږ څه فقها مبارکان چې دي د علامه شامی رحمه الله سره ونیسه، د امام ابن نجیم رحمه الله پرې راځه چې څه علما مبارکان دي زموږ د فقه کتابونه محیط لیکلي دي، د امام محمد صاحب مبارک څخه خبره روانه ده، ټول فقه مذهب دا لیکي چې کچیري سړی په سفر کې روان و او په دې سفر کې چې دا مسلمان روان دی، پر لارې باندې داسې یو ضرورت نه و چې دی موټر ځنې ځي یا غله دي یا یو بل غټ مشکل نه ورته جوړ، د کولی سوی چې سنت وکړي، وایي سنت به نه پرېږدي، سنت به کوې.